دا څه ښکاري چې په اسلام کې هر څه حرام دي، ځکه صرف بحث د حرامو نه د حلالو نه دی. موږ چې کوم ځوانان خبرې کوي دا حرام دا حرام دا حرام، نو اصول څه شی دي؟ موږ څه ته حرام ویلی شو، څه ته حلال ویلی شو، موږ خو به ځان پوه کړو، ځکه چې عموما داسې ښکاري بعضې خلکو ته متاسفانه د کوم علمي د ادرس نه چې هر څه په اسلام کې حرام دي. په حقیقت داسې نه دی. متاسفانه زموږ جامع او حالت ته راغلی ده چې په کوم ځای کې حرام دومره پروموټ شوی دی، زیات شوی دی چې هغه د حلالو کچه موږ ته بیخي کمه شوې ده. مثلا 100 کاله مخکې دا بحث نه و چې نر سره واده کوي چې نشي کولی، آیا ښځه ښځه سره واده کوي چې نشي کولی. نن چې څوک دا حرام دی هغه ته جالبه ښکاري، یعنی دومره نیوډیټي او سیکشوالایزیشن او میوزیک او میک اپ انډسټري دومره سپورټ شوی نه وه کوم چې نن سپورټ شوی دی. لیکن په اسلام کې اصول ډېر اسانه دي. په معاملاتو کې هر هغه شی چې حرام ذکر دی هغه حرام دی، بقیه هر څه حلال دي. اسانه دی که نه؟ یو شی چې حرام ذکر دی هغه حرام دی، بقیه هر څه حلال دي. مثلا آیا جاکټ په اسلام کې ذکر دی تی واغوندي حرام نه، د دې لپاره حلال دی. آیا ساعت اغوستل ذکر دی ته باید ساعت واغوندي حرام ذکر شوی نه، د دې لپاره حلال دی. هر هغه شی چې حرام ذکر دی هغه حرام دی، بقیه هر څه حلال دي. صحیح شو؟ په عبادتو کې بیا سرچپه دی. عبادتو کې څنګه دی؟ هر هغه شی چې حلال ذکر دی هغه حلال دی، هغه نه بعد ټول حرام دي. مثلا یو سړی موس کوي ماشاءالله ذکر دی، نقل شته دی چې موږ باید داسې وشي هغه موږ کوي. بل سړی زه خدای ته خط لیږم زه غواړم داسې عبادت وکړم، موږ ته دغه حرام دی، دلیل دا چې د ذکر نشته دی. نو زمونږ دین چې دی، زمونږ دین بدون د شک چې بنیاد د منطق او بنیاد د عقل او بنیاد د علم دی، لیکن دا ټول شیان بیا بیرته محتاج کیږي نقل ته. یعنی په نچوڼ کې زمونږ دین په بنیاد د عقل نه دی بلکې بنیاد د نقل دی. ولې به چې عقل بنیاد نه دی؟ ځکه عقل محدود دی. عقل همیشه یو موضوعي موضوع ده. که یو سړی به ډېر هوښیار وي هغه به فقط 2 مڼې لیدلې وي، شنې مڼې به لیدلې وي او زیړې مڼې لیدلې وي، هغه به بیخي بل رقم مڼې نه لیدلې. نو که هغه ته سړی ووایي چې وروره نه، بل سړی ته رایي چې ما فقط زیړې مڼې لیدلې دي، شنې مڼې وجود نه لري، دوی به بل سره په جنګ کي. لیکن موضوعیت باندې به دواړه صحیح وي، لیکن په حقیقت باندې به نه وي. نو په همدې دلیل زمونږ دین چې دی په بنیاد نقل دی. نقل موږ ته څه شی وایي چې هغه شی حرام ذکر دی په معاملاتو کې حرام دی، بقیه هر څه حلال دي. او هغه شی چې حرام ذکر دی په عباداتو کې او بقیه حلال ذکر دی هغه حلال دی، بقیه هر څه حرام دي. امید لرم دا اصول تاسو تطبیق کړئ او چې دې زده کړئ او نو خاطر هم شریک کړئ. جزاک الله خیرا.